چې د خپلو کړو د راسي او د هغه عمل نه مې ساته او د هغه وینا نه چې جهنم ته نږدې کول کوي الله رب العزت چا لره هسې جهنم ته نه نږدې کوي دا خو بیا ظلم شو والعیاذ بالله چې څوک هم جهنم ته ځي دی به حقداري د هغې په انصاف سره به ځي او چې څوک هم جنت ته ځي دی به د الله په رحم سره ځي نو اعمال اقوال جهنم ته نږدې کولو والا هم شتي جنت ته نږدې کولو والا هم شتي مخکې ستا مرضي د ښه پوه سړی ریال او روپۍ او درهم او دینار او ډالر کې داسې فرق کوي چې تپوس یې مه کوه نو په دې کې به ته فرق نشي کولی چې کم عمل ما جنت ته نږدې کوي او کم عمل ما جهنم ته نږدې کوي هم فرق کولی شو خو ځان هم په زور کم عقل کړی دین په باره کې موږ ځان داسې په زور کم عقل کړو چې ځکه څه جو پوه نه یم بله یو عمل ته جنت ته نږدې کوي یو عمل ته قال چا چې دا ذکر ووایي ګوره ورته ډېر لنډ ذکر دی امام حاکم ما ته نقصان مخکې د هغه جنت وکړي که نه هېڅ پې نه لګي هېڅ پې نه لګي خو دا یاده کړه که یو پیر الله قبوله کړه یو پیر نو یو خیر تا نه پاتې نه شو یو شر داسې پاتې نه شو چې تا یاد نه کړو جنت دې موږ غوښتو جنت ته نږدې کوونکي اعمال دې موږ غوښتو جهنم نه د بچ کېدو سوال دې مو کو د هغه اعمالو نه د بچ کېدو سوال دې مو کو چې جهنم ته دې نږدې کوي او د تقدیر د خیر سوال دې مو کو اوس مرضي ستاسو د مخکې که څوک یې یادوي هم ډېره ښه که څوک یې نه یادوي خپل نقصان هم ډېره ښه د دعا خو د الله نه غوښتی کېږي ستا په نه یادولو د دې دعا څه فضیلت خو نه کمیږي که نه دین ته نقصان دی که نه ما ته نقصان دی یو سړی وایي چې یاره زما ده سره نه لګي نه یې یادوم چې زه پرېږدي ده له نقصان ورکوم ماله به څه نقصان راکړي که ته یې یاد نه کړي هېڅ نقصان ځان له به نقصان ورکړي څلورمه دعا د ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی امام ابو داود راوړی دی امام حاکم هم راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من قال چا چې دا ذکر ووایي ګوره ورته ډېر لنډ ذکر دی رضیت بالله ربا زه راضي یم د الله په رب کېدو باندې وبالاسلام دینا او د اسلام په دین کېدو باندې وبمحمد رسولا او د محمد صلی الله علیه وسلم د رسول کېدو باندې چا چې دا وي درې جملې دي دا تاسو ته یاد دي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وګوته کېده وجبت له الجنه د دپاره جنت واجب شو څومره موږ بدبخته یو والله دومره بدبخته یو که نه چې کله زه سوچ وکړم د الله دې رحمت ته او د نیکیانو ګټلو ته بیا د خپل ذات ته وګورم تاسو خو به ښه خلک یې خفه نه شي زه خپله خبره کوم او بیا د خپل اعمالو ته وګورم نو زه ته څومره بدبخته انسان یې چې په دې دومره اسانه طریقې سره نیکیانو ګټلو کې ته بیا هم نیکیانې نشي ګټلی درې جملې دي رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا وجبت له الجنه جنت ته د لپاره لازم شو او که راته اوس چا ووایي چې دلته اتیا ریاله ورکوي اتیا ریاله ورکوي او 10 ګنټې ډیوټي ده شرمنده نه وباسي سر ټول به ورماتي صرف سله اتیا ریالو ده رزق دی لازم به یې کوو ځکه چې دنیا کې خو چې اوسېږي څه خو به کې که دلته تا ته وایي جنت پې درته میلاویږي
د هغې نه بعد وایي د هدایت پرهیزګارۍ پاکدامنۍ او مالدارۍ دعا یعنې څلور خبرې دي هدایت پرهیزګاري تقوا پاکدامني یعنې د فحاشۍ نه بچ پاتې کېدل او مالداري مالداري د ټکي خو بله خوږي که دې دپاره دعا واورئ هدایت موږ ټول ورته محتاج یو چې الله نیغه لار راکړي او راته وښیي او هغې ته م راواړئ پرهیزګاري تقوا ته موږ محتاج یو پاکدامنۍ ته محتاج یو چې رب العالمین هم د هر قسمه غلطو نه او د فحاشو نه وساتي مالدارۍ ته محتاج یو د الله رزق دی چې موږ له پراخه راکوي څوک ته انکار کوي نو دعا بیا یاده کړه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام مسلم راوړی دی امام ترمذي هم راوړی امام ابن ماجه هم راوړی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ورسول صلى الله عليه وسلم بدا دعاء دا الله نغختا اللهم إني أسألك الهدى يا الله زتانا السؤال كوم دا هدايت دا دعاء سوق واري رسول صلى الله عليه وسلم سما سلتي روتا محتاج دي الله تا دوما هدایت سوال کې عام چاته چې وي د پښتنو کې الله دې ته هدایت ترکي اوس شي ولي اسې دې ولي څه جواب دی دلته لکه اوس ته ماته وایي چې الله دې تا ته هدایت وکړي اوس ته یم ولي یعنې مطلب زما دا دی چې ولي دې الله ماته هدایت وکړي د دې ولي څه جواب دی ته به دې سړي ته څه وایې ته اوس خبره شو ولي دې الله ماته هدایت وکړي او ځکه دا عرب د دوی دا ډېر ښکلی عادت دی بچو ته هم مشرانو ته هم ملګرو ته هم یعنې په خبرو کې په منځ کې لازم دا جمله راځي هداک الله الله یهدیک لازم پکې دا راځي او مخامخ به خو په خوشحالۍ ووایي امین امین و ایاک او تعالی دې الله هدایت درکړي تو یو بل ته داسې دعا کوي زمونږ که چا ترې دا وځاله دې جګړه وکړه چې الله یې تا ته هدایت هدایت ته موږ ټول محتاج یو د کم وخته پورې د مرګه پورې او بیا په آخرت کې هغه بل هدایت ته محتاج یو هدایت لارې خو ته وایي که نه هلته بیا هغه هدایت ته چې الله موږ ته د جنت لار وښیي چې جنت ته لاړ شو هر وخت موږ محتاج یو الله ته دا اوس الله پیغمبر دی الله را لېږلی د دې دپاره دی چې د هدایت ته لار خلکو ته وښیي هغه انسان هم د الله نه هدایت غواړي والتقى او یا الله ستا نه پرهیزګاري غواړم تقوا در نه غواړم ما کې تقوا را پیدا کا یا الله ما کې تقوا را پیدا کا هر وخت ورسره دا یاد کوي چې دا ګوره هغه انسان دی چې دی د متقیانو امام دی او دی الله ته ما کې تقوا را پیدا کا والعفاف او یا الله پاکدامني راکه عفت راکه عفت او پاکدامني څه ته وایي چې انسان د فحاشیانو نه پاکي بیا عفت دوه قسمه دی ښه یاد یې کوي عفت ته خېټې او عفت ته عورت د خېټې عفت دا دی چې ته دې ته چېرته هم حرام ور وانهچي د عورت عفت دا دی چې چېرته یې په حرامو کې او په نارواځي کې استعمال نه کړي څه خوږې خوږې دعاګانې دي چې یو سړی ترې محروموي تاوان یې ونه کړو څومره تاوان یې وکړو ځکه تاسو ته دا کتاب ځان سره ساتئ هر وخت ملګری کوي وخت په وخت یو دعا نیمه یادوئ څومره دعاګانې به ته یادې کړي چې ته دا جاري ساتي او بیا دغه دعاګانې ته د الله نه غواړې په عاجزۍ سره او الله رب العزت ته یو ورځ قبولې کړي یو ورځ خو به دروازه کولاو کړي که نه وایي څوک چې دروازې ته ولاړ او ټکی او ټکی یې یو ورځ به کولاو شي موږ دروازه ټکو نه
او چې ټکو نو یو ټک دوه او بیا تلي وو هغه الله قبوله نه کړه یاره د سم داسې د اسمان نه راکوز شوی دی چې دی به غواړي او بس الله به جو تر اسمان نه په ټیم راګوزاري ته خو لږ ور وټکوه د الله له در لږ ودرېږه لږ ستړی کا لږ محنت وکړه کوشش وکړه ګوره چې الله رب العزت یې درکوي که نه یې درکوي نو عفت او دې ته نن سبا ډېر ضرورت دی الله دې موږ ته نصیب کړي الله دې موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ ته نصیب کړي د خېټې عفت باره کې که خبره وکړو نظر وچورلو ډېر خلک به ویني په حرامو کې پراته دي بلکې هغه دور دی چې صرف مال جمع کول دي که هغه حرام دي که هغه حلال دي بلکې یو سړی به خپل نسبت دین ته او علم ته کوي په هغو کې هم بعض داسې شتي چې د پیسو ته ځان نشي ټینګولی دویمه دې نه اخوا به لاسه کېږي چې د الله د دین په نوم تجارت روان دی د الله د دین په نوم تجارت روان دی سړی ویریږي په سړي به د جسم باندې راګونې ځکي شي ما پسې ورځ یو کس راغلی و وی په ما باندې یو سعودي کیس کړی دی او بس داسې شوي دی او دغه شوي دی فریاد یې شروع کړه ما فریاد مه کوه د مسلې هله پته لګي چې کله دوه کسان خبره وکړي سعودي لیونی نه دی چې په تا به یې وچ په وچه کړی نو چې اول د هغه مسله م وګورو بیا به ستا د وګورو نو کیدی شي چې تا سره ظلم کړی خو خبره کیدی شي کېده او کیدی شي دا کار یې په حقه کړی دا خو یو ځای کې نه دي راغلي چې یو طرف ته پوښتنې بل طرف ته سودی یو بس دا سودی به همیشه ظالمي مسله داسې ده سودی او عجمې پرېږده یو طرف ته کافر دی بل طرف ته مسلمان دی مسلمان فریاد وکړو ته بیا هم په ټکه فیصله نشي کولی که نه خبره مې غلطه وکړه ښه مسله څه ده پاڼې راوویستې اوږدې اوږدې ده چېرته دغه سعودي ته ویلي دي چې زما په ملک کې قرآنونو ته ضرورت دی اوس مسلې ته ګورئ څه ته ضرورت دی قرآنو ته ښکلې خبره ده هغه د ځوان زوی ورله یو کنټینر قرآنونه اخیستي دي یو کنټینر او دا به چې څومره هلته جوماتونه دي خوا او شا کې او مدرسې ټول له به یې ورکړي بیا ولې د دې ځینې لیږلي هم دي لیږلو ډېره ګټه خرچوي ده په ملک کې هغه خرڅ کړي دي هغه سعودي ته چا ویلي دي خبر شوی اپې کیس کړی څومره لوی ظالم و څومره لوی ظالم و چې غریب دی خو ځان له دې وخوري که نه هغه ته ما د وتو دروازه دا ده نه یې ګوزی دي او لا ښه سړی دی چې صرف یې د باندې کیس کړی دی حیا تا کې نشتی شرم په تا کې نشتی د الله نه ته نه یېرېږي قیامت په ورځ چې الله تا راونیسي چې دا خو زما په نوم و ته به څه وایې الله ته دوکه دې کول هغه دې په دین کې وکړه او بدنامي اوس دغه عربی چې کوم ځای کیني که دا قصه به دی کوي او که سبا له ته په دې عربي پسې ورغلې چې یاره دې څه ضرورت دی کله ګزارې د باندې ونه کړو لکه چې د هغه به اوس وایي چې دا اوس دغه کیسه روانه ده ټول هلته دا زمونږ دا خو ما ګوره یو قصه ذکر کړه داسې ما ته دومره قصې معلومې دي که نه چې ته به حیران شي دا ګیره به یې اوږده کړي د الله د یېرې نه نه دې ګیم دپاره پټکې سپین ټوکې به یې راچولې جي بس تپوس چې وکړي تپوس یې چې وکړي نه جومات شتي نه مدرسه شتي نه علم شتي هېڅ ورسره هم نشتي خو صرف دا پیسې راټولې وخوري د هغې د لاسه یعنې ده خو خپل خباست وکړو
خو بیا چې هغه کوم حقدار دي د هغوی پکې پته نه لګي. هغه یو ویډیو ډېره مشهوره شوې، تاسو به لیدلی، یو کس یې راټینګ کړی، هغه خو لمنډه په ګاډي باندې باقاعده سپیکر لګولی دی او زمونږ علاقې خو ښار یې ناپرسان دی چې څه دې زړه غواړي کوئ. هسې دې ملک کې دې څوک د چاندې دپاره ډبی کېږي که نه، ځه څوک دې نر شي دې جومات دې دروازې سره دې ډبی کېږي. قانون دی، ملک آباد دی، تپوس کوي دا څوک دی او څوک نه دی. ته اجازت اخیستی د حکومت نه؟ ستا ځای کوم ځای کې دی؟ اول به حکومت وګوري چې هغه تا سره منډه وهلی شي که نه شي. د هغې نه بعد به د حکومت سره ته داخله وکړي، نو که هغوی دې اجازت درکړو نو هغوی به درته طریقه بیا وښایي. ملکونه داسې روان دي. هسې زموږ په دې ملک کې چې بدګماني نه ده کېدی چې ما نن بعض خلک خفه شي چې دا خبرې واوري. دا څومره دا ډبي چې پراته په دې لارو کوڅو کې او په دې بازارونو کې چنده برای پلاني مسجد او چنده برای پلاني مسجد، دا به ټول رښتیا وي؟ اوس یو موږ پېژنو، لکه مثال کې زموږ د علاقې جومات دی، پلانې نوم یې دی، او دا هغه جومات دلته دغه پروت دی، دا خو موږ پېژنو، دا خو موږ پېژنو. د خیر یو کار دی زموږ په مخ کې روان دی، موږ یې پېژنو. خو دا چې ته عام ګرځې او ځای په ځای دا ډبي پراته وي، د دې څه حقیقت موږ ته معلوم دی. زه دا نه یم چې ټول به دروغجن وي، خو دروغجن به پکې وي، خامخا به وي. نو هغه کس رانیولی دی، هغه په ګاډي سپیکر هم لګولی دی، ښه پټکی، ښه مزېدار، او ماشومانان ورسره هم دي. ته څوک یې وروره؟ موږ جي جومات جوړو، زموږ جومات دی، هغه خو ځي کې مدرسه ده. هغه د ځوان زوی چې راټینګ کړی دی، وي مدرسه دې کوم ځای کې ده؟ نو دغه طرف ته خو ټوله دنیا ده چې ته لاس داسې ونیسې که نه چې هلته ده، هلته خو دې طرف ته خو نیمه دنیا ده. کوم ځای یادوې؟ لګیا ته مولا یې او ته سورې فاتحه ووایه، ته دعای قنوت ووایه، سړی پکې ګیر شو. ځکه زه تاسو ته یو نصیحت وکړم چې کله داسې قصې وینئ که نه، نو علم او علما مه بدناموئ، بلکې داسې وایئ وایي د علم په جامه کې یو سړي دوکه کړې ده، داسې وایئ. لکه ګوره وایي ږیره یې وغوله یې وکړه، نه، داسې ووایه وایه غل ږیره پرېښودې وه، غل ږیره پرېښودې وه. د ږیرې په غلا کې سویمه ده، غل ږیره پرېښودې، غل پټکی په سر کړی و، د ځان نه یې مولا جوړ کړی و. اوس خبره صحیح ده، اوس صحیح شو. خو ته به ټول علما الله والا خصوصا هغه د الله دوستان دي، په څومره لوی ګناه کې ما او تا واقع شو که موږ داسې وکړو. نو داسې ووایه چې یو سړي پټکی په سر کړی و، د ځان نه یې مولا جوړ کړی و، او څه چې کوو دوکه یې ورکوله. نو په ظلم د پاسې ظلم ته ده. وګوره یو ماشوم دوه سره هم دي چې دوی کورونو ته لیږي او خلک کښېني چې وایي دا اوس د مدرسې هغه شاګردان دي. هغوی نه چې تپوس کړی وي تاسو، وایي ده موږ سره خبره کړې ده 100 روپۍ دیاړي ده که 200 روپۍ دیاړي ده ورځ ته. زم شکر دی چې الله په موږ باندې د کاڼو باران نه راوروي، د کاڼو باران. په سړي والله دا قصه چې اوري یا کوي، په سړي غونه یې زیږ شي. د الله په نوم به زه دوکه ورکوم، هسې دوکه ورکړه که دوکو سره عادت یې هم ګناه ده. موږ دا نه وایو چې حلال دي، خو چې د الله دا نوم پکې راشي نو څه حیا نه درځي. دې مخکې ورځو کې یو ملګری راغلی زما خواله، ډېر قدرمن ملګری و، او هغه د برازیل نه راغلی و ملاقات ته. هغه ما ته وویل هسې د دې ږیرې خبره شوه او دا پنسې د ګېټو نه بره ساتل، ما ته وویل په دې کې ډېر لوی عزت دی، خو په دې دا بېدینه خلک نه دي پوه. مسلمانانو په ملک کې نشي کولی، موږ د کافرانو په منځ کې کړي دي. نو د دې ږیرې د لاسه په هغه علاقه کې وایي زما یو خاص عزت دی. ځوان هلک نو وایي زموږ سره، اوس دې خبرې ته ګوره، وایي زموږ سره یو کرسچن دی، هغه دې کاروبار کې زما مخې له ډېر ځي راځي، زما انتهایي قدر کوي، او ما ته وخت په وخت وایي چې ګوره زه د دې
ستا د دې دیندارۍ د لاسه زه په تا ډېر مین یم چې ته دینداره سړی. نو ما هغه سره خبره کوله وی ما ورته وایي چې په الله مې دې قسم وي. خبره کې مې ورته څه ووي چې په الله مې دې قسم وي. وی ما ته ووي د برازیلو او کرسچنو وی ما ته وي چې زه ګورې ستاسو د رب ډېر قدر کوم، قسم ته څه ضرورت دی؟ د هغه دا نوم هسې ماله صحیح ده، ته رښتینی ته دروغ قسم نه خورې، خو ضرورت ورته نشته، ما ته دروغجن نه دی ویلی. نو د هغه دا نوم دي چې هسې ماله که ضرورت راشي. دا کرسچن وایي چې زه ستاسو د دې رب ډېر عزت کوم، نو ما خو تا ته دروغجن نه دي ویلي، ما خو تا دا نه دي ویلي چې ستا خبره نه منم چې ته ما ته ثابتې قسم خورې. نو هغه ملګری وایي زه دومره خجالته شوم چې بیا مې د ځان سره سوچ کو چې ته وګوره. حالانکه وایي زه کله نه کله سړی هسې وایي خبرو کې زما دې به الله قسم. نو هغه وایي چې ګوره د دې رب د نوم قدر کوه. دا اوس کرسچن دې ملګري ته دا مسله و. او یو سړی په اسلام کې پیدا او بیا په تیاره د پاسه تیاره چې خپل نسبت دین ته کوي او هغه د الله د نوم دومره لویه بې حرمتي کوي. نو د خېټې عفت ته ضرورت دی نن سبا، د خېټې عفت ته، ورسره د عورت عفت ته. یاره فحاشي دومره ډېره شوې ده که نه چې زه تاسو ته څه ووایم، عامه شوې ده. د خپلې معاشرې خبره کوو. دې انټرنیټ چې بیخ بنیاد د خلکو کم ویستی دی که نه، نو حیران به شي. هغه سپین ږیرو کې به بعض ویني، په زنانو کې به ویني، په هلکانو کې به ویني چې هغوی د ځان نه څه جنکۍ جوړې کړي دي. د تېر شوي هفته کې یو ځي ته ورغلم چې چا سره مې کار و، چې هلته ورغلم هلته یو ځوان هلک هم ناست نو ډېر په مینه ما سره میلاو شو. الله یې د هغه قدر وکړي او الله یې ورته هدایت وکړي. غاړه کې امیل پروت و او لاس ته یې لاسبندی پروت و. هسې ما سوچ کوم ما چې ده ته وکتو چې لکه دی به په څه نیت به یې ګوره دا اچولي. سړی چې څه شی چې زړه کې وي که نه، لکه اوس مثال کې ما دا شماغ، دلته ورته شماغ وایي، خلکو ته رومیال وایي، غوتره، دا ما په سر ایښودی. ولې؟ یاره بس دا یو ښایسته نښه ده، د علم سره د علماو سره مزه کوي. بل دا چې د دې ملک یو عزتمن لباس دی. مسلمانان عموما عام ملکونو کې مسلمانان دا کپړه صادر موږ هم استعمالو، په دې نیت مې اچولی. اوس چې دی شیشې ته ولاړ یو امیل دي چې بندوي، زنانې چې امیل واچوي بندوي، اکثر خیال هم کړی که نه، چې دی کله د امیل واچوي د کونډه بندوي، چې دا به دی په څه نیت اچوي. بیا صرف په امیل اکتفا ونه شوه، لاسبندی ورسره جدا پروت. نو حالات زمونږ ښه طرف ته نه دي روان. الله دې زمونږ په حال رحم وکړي. الله دې زمونږ دنیا هم ښایسته کړي، الله دې زمونږ دین هم ښایسته کړي، او الله دې زمونږ ټولو مسلمانانو ته عموما او خصوصا زمونږ خلکو ته دې الله ترقي ورکړي په دین او په دنیا کې، او الله دې مونږ ته نیغه لار وښیي، او الله دې مونږ د هغه لارې نه واړوي په کومه لار کې چې زمونږ تاوان دی. والغنا او د استغنا سوال دنه کومه. دلته ته دوه خبرې هم کولی شي، غنا مالداري هم ده او غنا بې پرواهي ده د مخلوق نه. نو دا خبره پکې دننه راغله که نه، د مخلوق نه انسان کله بې پروا شي چې کله ول الله نعمتونه ورکړي، یعنی محتاج نه مخلوق. ګوره یو دا خبره ده که لازم څه نه څه محتاجي په ژوند کې شته، بلکل کېدی نه شي. خو چې کله موږ دا سوال وکړو که نه چې یا الله موږ د مخلوق د محتاجۍ نه وساته، نو دلته موږ هغه محتاجي وایو هغه انسان چې پکې ذلیله کېږي. یعنې داسې دا مالداره خلک هم محتاج دي. سړی وایي څنګه؟ قرآن کې الله وایي دا رزق ما په تاسو کې تقسیم کړی دی، څوک مالداره دي څوک غریبانان دي چې دا ژوند رواني، نو ټول یو بل ته محتاج دي. څه نه څه غریب مالداره ته محتاج دی، مالداره غریب ته محتاج دی.
د ژوند په یو مرحله کې لازم دا مسلې راځي. خو دا هغه محتاجي نه ده، د ذلت هغه. خو کله په انسان باندې داسې حالات راشي چې د مخلوق ته ذلیله شي. اوس د مسافر ملګري چې دلته کوم راغلي دي، رزق ګټل راغلي دي، نو چا سره چې ته مزدوري کوې، چا سره چې ته لګیې، څه نه څه خو هغه ته محتاج یې که نه؟ خو دا ذلت خو نه دی. ته مزدوري کوې، تا ته ستا حق میلاوي، دا ذلت خو نه شو که. خو کله سړی مخلوق ته داسې محتاج شي چې هغه ذلیله شي، غریب لکه کټ کې پروت دی خو ځایدی نه شي، پیسو ته ضرورت دی، د هغې د لاسه سوال کوي، څوک وله نه ورکوي. دلته دغه محتاجي مراد ده. پوه شوئ که نه؟ بله دعا ډېره قیمتي، د نفاق ښودنې او د فسق او فجور وغیره بدو صفاتو نه د بچ کېدو دپاره دعا. د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، امام حاکم راوړی دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی دعائه، و رسول صلی الله علیه وسلم چې خپلې دعاګانو کې به دا دعا غوښته، اللهم انی اعوذ بک من الفقر، یا الله پناه غواړم په تا سره د غریبۍ نه. یو حدیث را روان دی چې کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې یا الله ما مسکین ژوندی ساته. نو هلته مسکین نه مراد عجزي ژوند دی، هغه غریبي او مسکیني ته نه د مراد چې ته بل ته محتاج. نو یا الله ما وساته د غریبۍ نه. وجه دا ده دا غریبي د انسان دنیا ته خو نقصان ورکوي، دا خو واضح ده، دې کې خو وضاحت ته ضرورت نشتی. خو دا غریبي کله د انسان دین ته نقصان ورکوي. غریبۍ د لاسه د انسان نه د دین ډېر کارونه پاتې شي. غریبۍ د لاسه انسان کله نه کله همیشه نه کله نه کله مونځ او دس ګډوډ شي. یعنې څوک چې اهتمام کوي که نه، الله رب العزت وله په غریبۍ کې دومره توفیق ورکړی چې تپوس یې وکړه. دومره فقیر ملنګ به چې سوالونه به کوې، سوالونه، او هغه به د خپل دیندارۍ دومره خیال ساتي چې تپوس یې وکړه. خو داسې ده چې کله نا کله د دې غریبۍ د لاسه دینداري ګډوډی شي. ته غواړې چې زه دینداري وکړم، خو مسلې دومره ډېرې شوي دي چې تا ته پکې وخت نه میلاویږي، نه څه لار جوړېږي چې ته پکې دینداري وکړي. نو دا غریبي به نقصاني شوه که نه. نو ځکه دلته وایي چې الله ما د غریبۍ نه وساته، والکفر، او ما د کفر نه وساته. او کفر خو بیا الله دې چې موږ ټول وساتي. والفسوق، او ما د فسق او فجور نه وساته. فسوق په عربۍ کې نافرمانی ته وایي. فسوق څه ته وایي؟ نافرمانی ته وایي. یا الله ما د نافرمانی نه وساته چې ستا نافرمانی چېرته ونه کړه. والشقاق، او یا الله ما د بدبختۍ نه وساته. والنفاق، او ما د منافقت نه وساته. دې کې د اکثرو خبرو مخکې وضاحت شوی ده. منافقت دې ته وایي چې ظاهره کې سړی یو شاني، باطن کې بل شاني. یا الله ما د دې نه وساته. والسمعه، او د نوم کولو نه، د شهرت نه، والریا، او د ریاکارۍ نه، د ښودنې نه. السمعه چې دلته سمعه دې کې د اورېدو معنی پرته ده، یعنې زما نوم مشهور شي. ریاکاري دې کې د ښودنې چې خلک ما ویني. نو اوس دلته دوه مسلې یادې کړي. یوه شهرت فتنه ده، شهرت شر دی، الا هغه شهرت چې انسان په دیندارۍ مشهور شي، هغې کې دوه خبرې دي. هغه داسې چې دی په خپله شهرت نه غواړي، خو رب العالمین وله ورکړي. دویم دا شهرت دته فتنه نه جوړوي. کله داسې هم کېږي، موږ ګورئ په خپله داسې کسان پېژنو چې دیندار او رب العالمین ولا شهرت ورکو، دغه شهرت ته لاسې هغه دینداري پرېښوده، نو هغه شهرت فتنه شوه که نه. نو شهرت هغه چې په دیندارۍ
انسان ته میلاو شي او د انسان نه غواړي خو الله وله ورکړي رب العالمین پټ بندگان مشهوروي دا چې ځان پټ ساتي که نه الله یې څه کړي راښکاره کړي مشهوري کړي او د هغه دپاره فتنه ونه ګرځي هسې ګوره موږ وخت په وخت وایو دا روایت امام بخاري امام مسلم راوړی امام بخاري کومه ویډیو تاسو لیدلې ده ویډیو شتي تصویرې خبرې څومره مشهور دي دا شهرت الله ورکړی دی او څه د پاسه 1200 کاله وشو د الله بنده کشان مشهور دی او شهرت یې زیاتېږي اوس دې شهرت کله سړی مشهور شي خو داسې یو څو ورځې دبدبه یي بیا ختم نو ته به کوشش د شهرت نه کوې نن سبا دا لویه فتنه ده چې بس زما یو نوم وچلېږي دنیا والا هم دا مقابله ده او د ډېرو هغو هم دا مقابله ده چې نسبت یې دین ته کېږي چې زما دا ویډیو چا ولیدې چا زما د نوم سره غټې غټې قصې ولیکلې کمنټونه پې ډېر وشوه لایکونه پې ډېر راغلي نن سبا د دې مقابله ده چې چا به لیدلی او که نه به یې لیدلی ما ته یو ملګري زمونږ خپل ملګری دی ډېر نږدې ملګری داسې دی لکه رور هغې ورځ ما ته یو د یو چا د یو پوسټ نه سکرین شاټ ویسته او ما ته یې راولي وایي ده ته ګوره دا غریب ډېر انتظار وکړو خو څه ونه شو هغه چېرته چا غریب خپل تصویر ورکړی دی په فیسبوک باندې چې څوک به پسې کمنټ ومنټ وکړي نن سبا باقاعده پکې خلک ملګري ته خپل ته میسیجونه کوي ستا نه ګیله من یم کمنټ دې نه و کړی په زور به کې خو چې په څه طریقه زه لږ راښکاره شم که نه او بیا چې خپلوان دې ډېري که نه او سړی په دې خپلو کې دا کمنټ یې کوي یو بل ته یا پوره قوم نو هغه دا غریب اوس ما چې دغه ولیدو هغه تصویر دومره به ورته وخندل دې پوسټ ته چې د سترګو نه مې اوښکې لاړې هغه غریب په خپل تصویر ورکړی ساده سړی دی 4-5 ګنټې ورته انتظار کړی دی خو چا پسې کړس کړوپ نه دي کړي نو بیا ده پې 5 ګنټې بعد په خپله ماشاءالله دي کړي نو هغه ملګري ته ما باید وښې وکړو نو زړه یې پوخ شو نو 5 ګنټو کې څوک ماشاءالله نه لیکي داسې ظالمان دي چې ونه شو ته یو په خپله ورله ګړز ورکړو ماشاءالله یې پې ولیکي چې پته یې ولیکي ایو ورله لایک هم ورکړی دی په خپله نو نن سبا زمانه داسې ده که نه چې مقابله روانه ده منډه چې زه بس مشهور شو او خلکو زه وپېژندې د الله نه ویرېږي د شهرت ګوره لویه فتنه ده چې پټې ښکلی ژوند به تېر کړې په آرام اوس یو سړی مشهور شي او شهرت ولا الله ورکړي او په دیندارۍ په علم نو دا بیا ورکړه د الله ده چې الله یې د چا په نصیب کړي خو دوه خبرې دي دی په خپله غواړي نه او د شهرت د ده دپاره فتنه نه ګرځي نو دا بیا نعمت دی دا بیا څه دی نعمت دی الله رب العزت دې موږ د هر قسمه فتنې نه وساتي او الله رب العزت دې موږ ته هر خیر نصیب کړي باقي چې کومې دعاګانې دي هغه به انشاءالله روان درس کې بیانو کیدی شي روان درس اخرنی شي او که اخرنی نه شو نو د اخرني نه به مخکې شي 2 درسونه به موږ ته پاتې شي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد